اقتصادي خوځښت او د ځانبسنې پر لور عملي ګامونه. 228 میګاواټه په ظرفیت باندې د برېښنا قراردادونه امضا کړل. د برېښنا عمومي شرکت دې ته تعهد او ژمن دی چې په افغانستان کې د برېښنا مشکل حل کړي. د برېښنا کورني تولید ګڼې پروژې، اقتصادي خوځښت او د ځانبسنې پر لور عملي ګامونه. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري تر بل هر وخت په کور دننه د برېښنا اړتیاوو پوره کولو او پر وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره عملي هوډ او اقداماتو ته مخه کړې. 228 میګاواټه په ظرفیت باندې د برېښنا قراردادونه امضا کړل چې د کال تر پایه پورې به موږ 200 میګاواټه په ظرفیت باندې د داخلي تولید د پانګونې په برخه کې قراردادونه امضا کوو. د موږ کارونه ګړندي روان دي او کوښښ به دا کوو چې د موږ هیواد د برېښنا په برخه کې سلسله پر ځان باندې بسیاس شي. صد محوره سیاست په اجرا کې د برېښنا عمومي شرکت دې ته تعهد او ژمن دی چې په افغانستان کې د برېښنا مشکل حل کړي. د کورنیو تولیدي فابریکو د تولید کچې لوړول، لمریزي، بادي او ګازي برېښنا انرژي ګڼې پروژې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوي. یوازینۍ موخه د برېښنا پر کورني تولید د ځانبسنې له لارې د تورو شپو روښانتیا، کورني صنعت پیاوړتیا او ملي پراختیا لپاره د بنسټیز بستر غوړونه ده. ننګرهار، لوګر، بلخ، هرات، جوزجان او لغمان هغه ولایتونه دي چې د برېښنا کورني تولید بېلابېلې پروژې پکې د عملي کېدو په حال کې دي. هرات د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت له اړخه د دوو مهمو پروژو کوربتوب لري. په هرات کې لومړی د 200 میګاواټه بادي برېښنا تولید پروژې له ډلې لومړي فاز کې د 3.2 میګاواټه بادي برېښنا تولید پروژه ده چې د 4.8 میلیونه ډالرو په ټولیزې پانګونې پلي کیږي، او بله بیا په همدې ولایت کې د 5 میګاواټه په ظرفیت د لمریزې برېښنا تولید پروژه ده چې د 3.5 میلیونه ډالرو په پانګونې پلي کیږي. هرات کې له بادي سرچینو څخه د برېښنا د تامین په برخه کې دا لومړنۍ او یوازینۍ ستره پروژه ده چې د برېښنا د کمښت ستونزې به حل کړي، سیمه ییز اقتصاد به پیاوړی او ګڼ شمېر کاري فرصتونه به رامنځته کړي. ننګرهار کې د شیخ مصري صنعتي پارک 40 میګاواټه په ظرفیت د لمریزې برېښنا مهمه پروژه پلي کیږي. په دې پروژه 28 میلیونه ډالره پانګونه کیږي چې د برېښنا کمښت ستونزه به تر ډیره کچه راټیټه کړي، کاري زمینې به برابري او سیمه ییز اقتصاد په غوړېدا کې به مهم رول ولوبوي. رښتیا د چاپیریال ساتنې په برخه کې دا یوه خورا ګټوره پروژه ده. لوګر کې بیا د 28 میلیونه ډالرو په پانګونې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید پروژه تر کار لاندې ده. د کورونو روښانتیا ترڅنګ به په ګڼو برخو کې مثبتې پایلې او ګټې ولري. بلخ کې هم ورته پروژه د عملي کېدو په حال کې ده. دا د بلخ دهدادي 4.25 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید پروژه ده چې 28 میلیونه ډالرو پانګونې له لارې به په بلخ کې د کورونو او کرنیزو فابریکو د برېښنا په تامین کې مهم رول ولوبوي. جوزجان ته ځو. هلته بیا د 50 میګاواټه ګازي برېښنا تولید پروژه د عملي کېدو په حال کې ده. پر دې پروژې 121 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د کورونو روښانه کولو ترڅنګ به کاري فرصتونه رامنځته شي او صنعت غوړېدا ته به غوره زمینه برابره شي. لغمان کې هم د 6 میلیونه ډالرو په پانګونې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید پروژه پلي کیږي. دې پروژې له لارې به 10,000 کورنیو ته ډاډمنه برېښنا چمتو شي. د وړو کاروبارونو ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو په برخه کې به پوره مرسته وشي. د برېښنا تولید کې د ځانبسنې وده، د تورو شپو روښانه کول، اقتصادي خپلواکۍ، د برېښنا تولید کورنیو سرچینو څخه استفاده، د کاري فرصتونو برابرول او د ګاونډیو هیوادونو څخه پر وارداتي برېښنا د اړتیا او تکیې راکمولو په برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت ګړندۍ هڅې دي. زما هیله دا ده چې ټول سرمایه‌داران په افغانستان کې چې دي خپل افغانان او خارجیان راشي او دلته سرمایه گذاري وکړي، خصوصا دا اوس چې په برېښنا کې سرمایه گذاري کیږي او دې ته خلک هڅول کیږي. زه په دې باور یم چې هر سرمایه‌دار چې سرمایه گذاري کوي مفاد هم کوي. د خوښیو زیری راوړه د هیواد له هر کناره، د هیواد له هر کناره، دارغند له خوږې غېږې څو ګیډۍ د سوما راوړه، دارغند له خوږې غېږې څو ګیډۍ د سوما. په کور دننه د برېښنا تولید یو پیاوړی پیل، د پرمختللي ژوند روښانه انځور.